جانې د او نه به او د پیشنې په شمخان مه جوړوه ښه د ته وګوره دا زه ته اخبار ښکارم څه نه کنه ګوره په دې باندې د بنده هاضمه خرابېږي ښه دی به څوک پوهېږي نن خو داسې سخته ګرمي نه شته یخني دي چې دا ولې نه نه مړه دا به څه یخني رامبیلیا تا اصلي او سوچه یخني لیدلې ده نه کوره نو بیا وره رامبیلیا یو ورځ نه یو ورځ وه چې زه په صحرای اعظم کې روان او سخت اوړی خو ته خبرې رامبیلیا دومره سخته یخني وه چې په وجود به خوله سمدستي واوره شوه نو رامبیلیا کوم جاز کې چې زه په سفر تللی وم نو هغه جاز ډېر زیات ستړی شو او صفا راته وویلې چې ګلالي ماما نور زه پکې نه یم یاره خدای شته رامبیلیا زړه مې پې زیر شو یو خوا ته مې وتړلو او تازه بوتاوه مې ورته وکړه او ښه ډېر واښه مې ورته واچولو مېل خوره مېل پرېږده چې ښه موډ شي او په خپله ورته بېغمه وده شو نو بیا یاره رامبیلیا چې راویښ خو شوم که نه نو څه ګورم چې نه ګورم چا رانه سپلای پټې کړي دي نو ما ویل رامبیلیا اوس به پیدل څنګه ګرځې خپې خپې به څنګه ګرځې دا خو بده خبره ده بس مړه داسې مې چې وکتو که نه نو د بدو شامتو نه یې وتي مخې له راغله قرانګو جوړ کړي دي خیر خو دی خیر چوپانیا په خیر چوپانیا په خیر خیر څنګه یخني نو بس ځوانه رامبیلیا خبرې ته غوږ شه که نه بس هغه اتي ته ورلاندې وتم راځه دا وګوره اتي ته لاندې وته دا مړه لري اپاچا ماړه ته غلی کینې رامبیلیا ورته ویل چې غلی کینې ښه ګپ کې خدا خبره کوه بس اتي دې راوپرځولو په سټو ته کېناستې خبره کوه یاره چوپانیا خو پاره خبره کې ستا خبرې نه بس رامبیلیا بس ما تی ته ویل بچو ته په چا باندې اورېدلی نه بس مړه داسې مې کو ګز حلال مې کو او د ارلغه سرمن مې ته نه اوښ که او د هغه سرمنې نه مې ځان ته ښې پنجې دارې سپلی جوړې کوراګو د اتینې سرمنې به څه سپلی سپلی چې کوم دي که نه د زمري سرمنې چې واچې که سړی پکې د رڼېزو ملخ ښکاري یاره نو یم دا دې خولې ته دې وګوره د امزري د سرمنې سپلی ته وګوره مړه ته امزري سرمنې سپلی چولې شي دا ما په کوکړې نه یې د برما ځنګل نه خلک د زمرو ګوارې راولي ځان پرې کا مړه رامبیلیا دا مشاهده او د زمري د سرمنې سپلی بس غلی شه څنګه پم لګولې دغه پورته دی ماما سخت یخني ده کنه یخني پورې دې خبر وکړه دا غلې بندلې ماما کنه دوه ویلې چې ما دغه نه دا تیل سرمنې نه سپلې جوړې کړې وي کنه او دا چوپانه وایي چې د زمرو ګوارې خلک راولي وي ما د زمري د سرمنې نه سپلې جوړ کړې دا د کومو وختونو خبرې کوئ ها یاره څه زبردست وختونه خلکو به د زمرو د اتیانو د سرمنې سپلای په خپو کولې پوه شې که نه اوس هم بازار کې خرڅېږي که نه ته لاړ چې بازار کې خو ګوره دا ما په خوکړې نه دي رامبیلیا اوس چې خپله سرمن خرڅه کې که نه نیله یوه جوړه سپلای به پې جوړې کې څه پوه شوې هسې خانې یو تپوس درنه کوم کوه مړه په تپوس پیسې خو نه لګي جواب به راکړې نو ولې زما د کاپرۍ ته تش کډور ښکاري څه ځکه دې پوهېږه که نه اولدار صاحب په دې دکان میں پورا 500,000 روپے پٹکاور کړی دی جو په خدای کې نو کوي د زرګارو په مال میں دکان کې پروت او گاهک رانه تشپاڼه منې کوي صاحب ګوره زه به انصاف کوم انصاف ته غم مه کوه سمځې ته یې ځان را رسولی دی دا حفاظت ګلاب د مدین نه به بیان واخلي او په مجرم به داسې دفعه ولګي داسې دفعه چې بیا اولاد ته هم نصیحت کړي صاحب چې کوم دی د مدعي نوم د هغه نوم دی د تشپاڼې تشپاڼې نه دی اولدار صاحب تشپاڼې نه دی زما د دکان مخې ته د لاس ریړه مدریجي بتکشا نوم یې دی بتکشا جي بتکشا نه د اتیسل ما ته خو ته مشکوک ښه ښکاري کله یو څه ویلګې او کله بل څه ویلګې ګوره زه ګولې مجرم د پوندو نه پېژنم 20 کاله مې مزاتوب کړی 240 دانې مې غږولې دي ګولې اوس په دنه یو څنګه وباسم په دې غوږ باندې کار څه کوي کار چې د میوې دکان مې ده صاحب د نور بچیا چې کوم دی د وچې میوې که تازه فروټو حضرت ګله جی صاحب چې کوم دی سم تپوس ته وکړه ګوله د مجرم
معلومات ضروري د فروټو دکان مې د اولدار صاحب چې کوم دی صاحب کینوان به ښایي که فروټ که مالټې دا زما خو خپل شان دي کوم دی که نه کیلې چې زیاتې خوښې دي او دا کینوان چې کوم دی که نه دا د ماشومانو چې زیات او سیوان چې کوم دی که نه دا سیوان هم ګوره چې آلات سره نو بیا صاحب چې کوم دی نو د خانزاده به ور ولېږو او مفرور هم ګرفتار کړي چې کوم دی او د هغه طرفه به د ده په دوکان راشي نه نو دا کلیتونه به څوک صاحب کریټونه مجرم ته په سر کم کنه جی آفرین شابه زه شابه او خبره وره مجرم به راستدلی راولي پوه شو که نه او بله خبره وره میوه چې ګوره تازه یې ښه تازه میوه ګوره د ګوره وره زما خبرې ته غوږ کړې د ګوره مجرم د پونجو نه پیدا سلام علیکم علیکم سلام هغه سبزي به څو ورسوله الله صاحب پتکشا دا دی جی پتکشا لجی ویني صحیح جی دا پتکشا دی دا دی جی نو اوس په موږ باندې غلط د پوښتنې ته د کلیم په شریفو خلکو باندې الزامونه لګي اولدار صاحب زما دا خوږ د څنګه په خبره خو اورئ دا پتکشا دی دا څه څنګه څه ده دا څنګه چل مجرم مخروف شوی دی سامان مې دا دی راوړ مجرم مخدوش شوی نه دی مجرم دا دی ودا دی دا دی خامې خاصی خزه کې تو نه جوړه کو بیا مچ ته خدای نه نه د څنګه په دې وخت باندې وباسو افاده ګوره په خپل حراسات کې واده او په څه کې نقشه من دی اولدار صاحب بالکل نه جی نه من بالکل نه څنګه بچو تا یو ځل پټکې ورکړې دا مونږ روزانه پټکې ورکو جړه په دې راځي چې څه چې دا خلک توت ته بکیانه ولې وایي مړه که توت ورته وي نو زمونږ پیسه بکیانه خو پې خفه کېږي که نه خدای دې زړه وچي زمونږ ستا پیسه لکه دی وبشي که مې خو چې صاحب راشي نو کار به دې وشي نو دا صاحب به کله راځي و خدای پاک نو ګوره په لاسونو کې چړشمبه درغونه وکړ چې راشي بس کار به دې وشي با هسې دا صاحب خو ستا مني که نه ما برتې کړې دغه ځای کې خو ما برتې کړې دی ته پیسې مې ما ته راکړې بس شپارس مې ورته وکړو بس پیسې مې خلکو ته ورکړې بس همدلته همدغه ځای کې مې برتې کړې نو دا ګډو درمو نه دې پې خلاص کړم نو دی که زما څه قصور دی زما قصور ته کجا ګډ بوځي نو کجا ګډ باندې څو کار کوي داسې چل وکړه ته شابه د 300 روپۍ والا راکړه شابه درکړه چې کار دې وشي مړه دا څه نام دا دا والا خو چې کار مې وشي د خیره ولې بنده کېږي سړی دا نه خبره چې کار باندې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم جی طبیعت هم ښه دی خیر دی جی څنګه الله ښه مهرباني ما ونه پېژندئ تاسو ونه پېژنئ خو دا هغه که ستاسو یاد شي نو ما هغه تاسو ته باندې دوه ګډان خس کړي وو که یاد هم شي داسې ګډان او یس ګډان دوه ګډان او نو ولې واپس یې غواړئ دا واپس خو یې نه غواړم ما کې څه نور ګډان مډان لګي چې تاسو راوړم نه مهرباني بس زه میټینګ راوړم میټینګ طبیعت هم ښه دی تابعدار یم چې ته خدمت مهرباني میټینګ مې ښه نه وخت راوړم میټینګ راوړم السلام علیکم ګل مالک یا کار وشو نه که د خیره فلانجه دې واړو نو کار وشي فلانجه دې واړو په دې 300 کار نه کېږي 300 نور ولا شپږو ته یو ټی دي کم نه څه په چې مونږ راوښه وراله 300 نو بازار نور راکښه شابه زک نو کار به مې وشي ولې باندې کېږي او چې ته نه مو بس 300 لګي دي نه چل وک اوس به وشي نه چل وک کنه مته یو پاتې تاسو کوه زه به خبر وسره کوم میټینګ دا ورکړل چې بس راشي نو زه وسره خبره ختمو څه چل وک څه پیسې د دفتر څه زموږ ټول کې تاسو